داسې خویندې دي داسې میندې دي بس وایي چې دا غلط سړی دی زه په سټیج څه ودرېږم زه به څه لپاره ودرېږم زه به څه هنرمندي وکړم زما له هنرمندي هر څه لاړه پاتې شوه. السلام علیکم جی زه یم شاسوار او زه د فیسبوک په لاره صرف دا خبره تاسو سره شیر کولو ته راغلی یم چې لر او بر چې څومره زما فینس دي په دوبۍ کې دي مسافرونه دي چې په کوم ملک کنټري کې دي د ټولو چې کوم دی یو افوا یو پراپاګاندا په دی سوشل میډیا باندې ډیره زیاته نن سبا وایرل ده چې شاسوار بیا دی فیلډ ته بیک کوي نو او دا حقیقت دی زه بیا راځم دی فیلډ ته او په څه وجه راځم هغه خبره دا ده چې ما هغه فیلډ هم کولو بیا ورسره ما د تبلیغ مهنت هم وکړو د دین کار په اول نمبر باندې د دنیا کار چې کوم دی دا په دویم نمبر باندې کوم خو دی فیلډ ته بیک ځکه کوم ځکه بیا راغم چې ما دا 2 کاله د دین مهنت وکړو څوک زما تپوس ته رانغل څوک زما پوښتنې ته رانغل زما بچی څنګه دی شاسوار څنګه دی مړ دی ژوندی دی څنګه نه دی د سر څرنګه کومکو مرسته وکړو نو زه بیک کوم او زما فینس چې څومره دي څومره مینوال دي کتونکي دي ما ګوري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو کتونکو څنګه یې ښه برابر یې سور دي څنګه چې تاسو ته پته ده زموږ پروګرامونه یا زموږ شوګانې دا د دې لپاره وي چې خلکو ته د پیدا ورسي یو چا ته یو د نصیحت خبره وکړو یا موږ ته څوک د نصیحت خبره وکړي. نو تاسو ته چې څنګه معلومه ده چې شاسوار صاحب څه وخت مخکې یعنې 2 کاله مخکې دا د ډبتوب د لارې نه راوښتی و د تبلیغ لارې ته او تبلیغ ماشاءالله د ده د چهره چې کوم ده منور کلې وه ډېره زیاته حسین او ډېر زیات ښایسته ښکارېده. نن په سوشل میډیا باندې دا خبر روانه ده شاسوار صاحب هم په خپله معنی کوي چې دا چې کوم دی دوباره خپل فیلډ ته راتللو والا دی چې دا به فنکاري کوي ډمتوب به کوي. د څه د وجه راځي د هغې وجه دا ده چې زما خلک تپوس نه کوي زما خواله چې کوم دی څوک تپوس له رانله څوک چې دین کوي بھیجان الاول خدا خبره یاده که بھیجان څوک چې دین کوي دا د چا لپاره نه کوي نه څوک د دې لپاره کوي چې څوک د زما تپوس وکړي او نه څوک د دې لپاره کوي چې زما خواله دې څوک راشي ځکه چې دا انسان دا دین د بل چا لپاره نه کوي دا د خپل ځان لپاره کوي. الله رب العزت دته په قرآن مجید کې فرمایي چې خپل ځان هم د اور نه وساته او خپل اولویان هم د اور نه بچ کړه. که چېرته دا خبرې کې چې ما ته د خلک ښه سړی ووایي ما ته د خلک دغه ووایي خو دنیا شته خو آخرت یې نشته دی. خیر که دې ته راځئ نو بیا څه خبره نشته دی خو د ټولو نه غټ کریډټ د ټولو نه غټ عزت چې کوم دی دا په دین کې دی. که ستا خواله څوک هم رانشي که ستا څوک هم تپوسونه کړي پروا نشته که ته وږی ناست یم څه پروا نشته که ستا په تن جامه نه یم پروا نشته ځکه چې الله رب العزت په قرآن کې فرمایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم. الله ته د ټولو نه غوره سړی د ټولو نه خوښ سړی د ټولو نه عزتمن سړی د اعلی مقام والا سړی هغه سړی دی د تور رنګ والا نه دی د سپین رنګ والا نه دی غنم رنګ نه دی مالدار نه دی غریب نه دی بیمار نه دی صحتمند نه دی هغه سړی دی چې کوم د الله رب العزت نه یېره ډېره کوي او تقوا پکې ده. نو اورېدونکو تاسو ټول زما دا خبره که څوک اوري شکریا د خلکو ادا کوم چې چا د ده سره د تعاون اعلان کړی دی کومو ملګرو چې دلته تنخواګانې یا روپۍ منلي دي نو ټول ورونو ته زما دا خواست دی چې د الله رب العزت د رضا لپاره که دین کوئ د الله رب العزت د رضا لپاره یې کوئ که څوک چېرته د بد کار نه منې کېږي په دې باندې منې کېږي چې الله رب العزت به ماله په دې باندې ثواب راکوي. د انسانانو نه اجر او ثواب مه غواړئ د انسانانو د پوښتنه مه غواړئ ځکه چې الله رب العزت به بیا تاسو ته وایي چې د دې انسانانو نه خپله بدله واخله ستا اجر او ثواب چې کوم دی زما سره نشته دی. نو پلیز مهرباني وکړئ صاحب تاسو که زموږ دا ویډیو ګورئ نو مهرباني وکړئ د خپلې لارې نه مه وړئ چې څه خدمت انشاءالله کوو به د دین په مدد سره خو دا خپل دیندار سړی زیاته مزه کوي.